په کندهار کې د انګورو سوداګر وایي له کندهاره 90 سلنه انګور پاکستان او 10 سلنه هند ته صادریږي، خو که هوایي دهلیز وي کیدای سي انګور نړیوال بازار ته هم صادر سي. دوی وایي سږکال د انګورو کیفیت ښه دی او که ښه مارکیټ ولري د سوداګرو ترڅنګ دوی ته به هم ګټه ورسیږي. د سپین بولدک له لارې نن یوې کډوالې کورنۍ هیواد ته ستنې سوي دي. د کندهار د کډوالۍ چارو ریاست وایي چې په تیرو 4 ورځو کې له پاکستانه نن یوې افغان کډوالې کورنۍ چې ټول ټال شمېر یې 672 کسانو ته رسیږي د سپین بولدک له لارې خپل هیواد ته راستنې سوي دي. د کندهار ولایت د رسنیو دفتر د دې ریاست د ادارې مرستیال نقیب الله مومن آغا په حواله پر ټویټر لیکلي په راستنه سوو کسانو کې 45 هغه افغانان کډوال هم شامل دي چې له څه مودې راهیسې په پاکستان کې زنداني وه. تورخم کې 15 ټنه کرومایټ ډبرو قاچاق مخه ونیول سول. د تورخم د استخباراتو د مدیریت له لورې په تورخم کې 15 ټنه د کرومایټ ډبرو قاچاق مخه نیول سوې ده. د تورخم د استخباراتو مدیر محمد اقبال تکل ویلي چې وړه شپه په یو بار وړونکي موټر کې 15 ټنه کرومایټ ډبرو قاچاق مخه نیول سوې چې غوښتل یې له هیواده بهر انتقال کړي. تکل زیاته کړه چې دغه ډبرې له هیواده بهر په جعلي اسنادو انتقالېدلې چې له څېړنې وروسته یې اسناد جعلي او د انتقال مخه یې ونیول سوه. د افغانستان په ختیځو ولایتونو کې د ګوزن ضد واکسین پیل سو. په ختیځو 4 ولایتونو کې ننګرهار، کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن له منځه وړلو واکسین کمپاین پیل سو. دا په داسې حال کې ده چې په روان 2023 میلادي کال کې د ننګرهار په بېلابېلو ولسوالیو کې د پولیو یا د ماشومانو د ګوزن 15 مثبتې پیښې ثبت شوي دي. نن د ننګرهار په ګډون په 3 نورو ختیځو ولایتونو کونړ، لغمان او نورستان کې د پولیو ضد واکسین کمپاین پیل سو. ایران په عام محضر کې 2 افغان وګړي اعدام کړل. ایران هغه 2 افغان وګړي په عام محضر کې اعدام کړل چې په یو پخواني حمله کې په دخالت تورن شوي وه. ایران نن شنبه هغه 2 افغان وګړي اعدام کړل چې په اکتوبر میاشت کې د شاهچراغ په نوم د شیعاګانو په یو زیارت په حمله کې دخیل بلل شوي وه. د پاریس او اسنا خبري اجانسونو ویلي چې محمد رامز رشیدي او نعیم هاشم قاتلي نن شنبه سهار د پاریس ولایت په مرکز شیراز کې په عام محضر کې اعدام شول.